دغه ویډیو د سره وګورئ ډېره یوه جالبه ویډیو ده چې په لیدلو به ستاسو په ژوند کې ډېر تغیرات راشي په تاسو کې به ډېر مثبت بدلونونه رامنځته شي. وایي کله چې دا انسان مړ شي که نه نو وایي ده ته تر د قبره د وخته پورې دا هر څه بلکل واضح ښکاري. دی وایي هر څه ښه ویني. دی چې کله مړ شي نو وایي یو کس راشي ده له زنه وتړي د خپې وتړي. وایي په دغه دوران کې دی دا سوچ کوي چې دا یو خوب دی، زه خوب وینم. دی وایي زه ودیم. دی دته کور والا ټول راجمع شي دته په جړا شي. دی وایي زه خوب وینم. د دغې نه پس دی تختې له والي دله غسل ورکي دته کفن واچي خو دی وایي زه خوب وینم. د دې هر څه د ختمېدو نه پس یو وخت راشي چې دی خپل یاران دوستان په اوږه کي او مقبرې ته وړي. خو دی مسلسل په دغه سوچ کې دی چې زه خوب وینم. علما فرمایي دی د قبر په غاړه کېښودی شي، دته د لحد تبې کلاوي شي او دی په قبر کې دننه کېښودی شي. دته ټول خلک جاړي، مولانا صاحب ودرېږي او دعا کوي، خبرې کوي، خطبه ورکي. دی بیا هم وایي زه خوب وینم. خو چې کله د ده نه دا ټول خلک لاړ شي او فرشتې راشي او دی راپاسي او دی څنګه راپاسي نو وایي د ده د دې حالات چې دی وګوري د دې قبر چې زه خو په تور تم او په توره تیاره کې پروت یم نو وایي دی یو دونه هیبتناکه چغه ووایي چې داسې هیبتناکه چغه په دې ځمکه اسمانونو کې چا نه ده والي. وایي ده ته دا پته ولګي ده ته ریلایز شي چې دا هغه مرګ دی. اوه دا هغه مرګ دی چې هغه موږ په دنیا کې یادو چې له پلانکي مې ملګری مړ شو، هله د پلانکي رور مړ دی، هله زما پلار مړ دی. ښه دا هغه مرګ دی چې نن زه مړ شوم، هله نن خو زه په قبر کې یم، هله اوس به څه کېږي. ملګرو دی چې هغه تور تم او هغه تورې تیارې وویني نو د ده په اړه څه چل کېږي. بیا په دې کې فرشتې راشي، هغه بیا د سره خبرې اترې کوي، دله تسلي ورکړي که د ده اعمال ښي او که د ده اعمال ښه ني نو تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده چې څه به کېږي. راځئ چې د دغه قبر او د دغه مرګ تیاري وکړو. راځئ چې خپل وروڼه خویندې رضا کړو. راځئ چې خپل مشران رضا کړو. ژوند ډېر لږ دی.